ښاغلی مجاهد، د مولوي صاحب محترم هیبت الله اخوند د راتګ په اړه کوم خبر شته؟ زموږ امیر زعیم شیخ هیبت الله اخوندزاده صاحب خپلو هغه اولو توصیو کې چې مشرانو ته کله د وظیفو په وخت کې کړې وه هغه دا ده چې د ولس په سر باندې د ترحم لاس راکړي. نړیوال تاسو په رسمیت وپېژني. دا تعادل دا سخت اسانه نه ده، ظرافت ډېر غواړي، هوښیاري او بیداري ډېره غواړي. دندې په کومو شرایطو ورکوئ؟ پولیس په کابل کې مستخدمېږي، په ښارونو کې هغوی باید یونیفورم یې جلا وي، یونیفورم مشخص وي. مخکې داسې وضعیت و چې یو کارکوونکي به په یو میاشت کې انکور اخیسته موټر. دغه د ځنګلونو ویلو مخنیوی دا ټول هلته قومي سوي دي، هر قوم خپل ځنګل ساتي. ځانګړې مرکه جمعه د شپې 8 بجې